تمه ده چې په راتلونکو 2 اونیو کې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شي. که څه هم د افغانستان په اړه د دې غونډې اجنډا تر اوسه روښانه نه ده، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشره چې په دغه سازمان کې د متحده عربي اماراتو سفیره هم ده، په یو خبري غونډه کې ویلي چې افغانستان د امنیت شورا په برنامو کې لومړیتوب لري او د افغانستان په اړه یې د دې شورا د غړو هیوادونو د همغږۍ لپاره د هڅو ډاډ ورکړ. متحده عربي امارات د دې شورا د غړي او د دوره‌ای مشر په توګه هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د دې شورا د غړو هیوادونو همغږي وساتي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان قضیه په داسې حال کې د میز پر مخ کیږدي چې له القاعدې شبکې سره د طالبانو د اړیکو د دوام او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د نشتوالي په اړه د دغه سازمان اندېښنې لا هم پر ځای پرتې دي. تصامیم شورای امنیت بسیار سرنوشت‌ساز است برای همکاری جهان با مردم افغانستان. بنابراین مطرح بودن افغانستان و طرح قضایای افغانستان در شورای امنیت واقعا به نفع مردم است. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو د سرغړونې اندېښنې یو له مهمو مسایلو څخه وي. از تعامل با طالبان چشم پوشی بکنند. امیدوار هستیم این پیام ها نادیده گرفته نشود و جنایت هایی که توسط طالبان صورت میگیره همچنان در نظر داشته باشند. یوه میاشت وړاندې هم ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي په کوربتوب په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه، خو اوس په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د معترضو ښځو د غورځنګ غوښتنې دا دي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کولو لپاره دې یوازې د اعلامیې په صادرولو بسنه نه کوي او دا شورا د عملي اقدامات وکړي څو طالبان بشر حقونو ته په درناوي یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له ترهګرو ډلو سره اړیکو پرې کولو ته مجبور کړي.